ها به تاسو درته و چې هر اداره کې یو سړی کار کوي دا غي مثال داسې لکه د کور دغلته برنګ پرنګ واقع تاسو جون کې داسې واقع شته چې تاسو یاد دي هغه دلچسپ غونډه واقع چته بلا ډېرې دي پکې لکه مثال بلا ډېرې دي پکې لکه ګوره یوه واقعه دا ده چې مونږ یوه ډرامه داسې کوله دا د رشید صاحب سره وه چې په هغې کې یو داسې قیصه وه چې یاره یو دوه اجراګان دي او دا زاړه شوي بلا ډېر داسې واقعات شوي دي لکه یوه ډرامه ما لیکلې وه په هغې کې داسې چې یو دوه اجراګان زاړه شوي دي اوس خلک دعوې کوي ما په دې اول لیکلې او ما لیکلې حالانکې دا موږ ډېر مخکې لیکلې دواړه زاړه شوي څوک وله کار نه ورکوي خادول یې نه بیایي نو هغوی بیا وایي چې یاره موږ څه چل وکړو یو بل سره اول خو جنګونه کوي ستا د وجې غرق شو یو نه چې ته میدان کې ګډېدو وخت کې تې غاښ پرېوتي بل څه بهرحال دواړه یوې ښځې له لاړ شي نو هغه وله څه کار ګوري نو هغې چې ته ویر له بوځي چې ته غم شوي غم شوي نو هغه وایي چې ویرګرې ښځې نشته دا کار شروع کوي نو هغه وایي چې یاره مونږ له ویر کوم ځای راځي خو بهرحال چې هغه ویر له بوځي نو هلته کې هغه خلک خو بې پوه وي چې دا خو اجراګان دي لکه دا په ویر کوي نو دوی وایي چې هغه ریهرسل کوي خپلوان یې راځي کال نیم پس د هغه مړي ژړا هغه ښځې هم چې ته لرې خپلي نو دوی د هغه ریهرسل دوران کې وایي چې یاره دغه سړي چې صفتونه کوي نو اخوا ته د دیوال بله اړخ ته داسې موږ شو کړي چې دا قاضي مولا پکې یو کرداري نو هغه د مړي ډېر صفتونه کوي نو دی وایي چې یاره دا صفتونه خو زما کېږي خو زه خو ژوندی یم خو بهرحال دی ډېر خوشحاله شي چې زه زما صفتونه کېږي بیا پکې داسې وشي چې کله کله دی چې ډېر تنګ شي نو وایي چې خلک خو رانه نو یو د ګډا کیسټ په ټولو کې خلک ګډېږي ګډېږي دې کې ناڅاپه یو پیشو ورله یو ګړب ورکړي نو دی بیا ژړا شروع کړي نو هلته ساز غږېږي او دلته کې دی ویر شروع کړی وي بیا نو د دغې یو دلچسپ اړخ دا هم دی چې قاضي ملا دې خدای وبخي هغه وایي چې تاسو بل ریکارډینګ کوئ نو ما به راغواړئ ځکه چې زه به راځمه خو زه غاښ وباسم په فلانۍ ورځ لکه د نهې په ورځ دی یا څه پیر ده نو دا تاسو مهرباني وکړئ یو ورځ وروستو کوئ ورځ وروستو چې شپه چې هغه ته څنګه ټلیفون وشو قاضي ملا صاحب ته نو د هغه زوی اوچت کړو هغه وایي چې یاره هغه خو وفات شوی دی 4 بجې به یې جنازه وي یا 5 بجې بس همغې کې د هغه په یاد کې هغه ډرامه مونږ بیا پرېښودې بیا هم نور هم لیکله داسې نور پکې واړه لوی واقعات یو ځله په ډرامه وه د انور په چینارونو ممتاز علي شاه باچا صاحب د خدای وبخي دی پکې چې ته باچا شوی په خوب کې لکه دی غریب سړی خو باچا شوی حکمونه چلی او داسې نو بهرحال دی چې بیا کله هغه ډرامې ریکارډینګ وشو دی ډېر زیات خوشحاله و لکه واقعي او باچا شوي که نه نو بیا ده په یو شعر هم لیکلی و که نه چې د خرو غاړه کې اچوي هارونه باچاهۍ د انځرګلو کسنونو باچاهۍ د انځرګل کې داسې کېږي لکه هغه خر ته د سرو هار اچولی و چې کوم ډاکټر و هغې وایي دا پانسي کوي چې کوم حکیم وویدله بله دغه ورکوي انعامات ورکوي نو داسې ډېر واقعات خو پکې خیر خامخا کېږي خو د ټولو نه دلچسپه دغه به دا وه چې زمونږ چې کوم ډېر لوی پروډیوسر و چې هغه ټول عمر په ریډیو کې ډرامه کړې وه د ډرامې ډېر زیات عاشق و ډېر زیات پرې پوهېدو ځکه چې هغه زما خیال دی چې 4-5 ډرامې هغه بي بي سي نه ریکارډ کړي دا عمر ناصر چې دلته سټیشن ډایرکټر هم پاتې و د هغه عمره په عام ژوند کې عام دغه کې شریف سړی ما نه دی لیدلی دومره شریف سړی دومره لرنټ سړی خو چې کله به هغه د ډرامې ریکارډینګ دغه ته کوز شو بس بیا دې ته امانونه وشي بیا دومره سخت سړی دومره ستخ سړی مطلب چې کار په میدان کې بلکې لوی خلک چې دی هغه به تښتېده مونږ به راواپس کول هغه به وایي نه کوم بس یاره ده سره کار داسې مصیبت شو دی ما نه څه غواړي زه نشم کوي او ده به وایي کوې هغه به وایي نشم او د دغه سختۍ خو ریزلټ به په معیار کې بیا معیار کې به راوتو ظاهره ده چې ګوره په ډرامه او سندره او دې کې خو د رایټر یو حصه ده صاحب دا خو پروډیوسر او په اکټرانو باندې هیټ کېږي دا به یو لکه څنګه چې مطلب شاعر غزل لیکي بیا نور رنګینی پکې رباب ستاره غ میوزیک واچي دغه یو आवाज پکې واچي دغه شان کوي ته ډېر مخ لفظونه ولیکي نو مطلب دا دی چې
تی یو اسې دغه له ورکړه بې تاسو دا تقریبا 600 620 شپږ سوه 600 پورې ډرامې د ریډیو دي کنه خدای دې د شاعري کتاب ریډیو خبرو مو شي شاعري نه علاوه نور نثري کتاب تاسو څه لیکلي دي نو نور څه لږ ډېرې افسانې مې لیکلې وي هغه سره نه ورکې راورکې شوې اچاپ نه دي البته اخبارونو کې چې د چاپ هغه نشته را سره او دې نه علاوه چې کله د ډرامو دغه راغی انحطاط راغی چې یو ځای نه کېږي نو ما یو 2 کتابونه د ډرامو چاپ کړي هغه بچا خان باندې خوشحال خان او ډېر ښه دا چې یو محفوظ پاتې کېږي البته دې نه علاوه ما د چونکه زه دا ګڼم چې ډرامه د کتو یا اورېدو شی دا په کتابي شکل کې د دې څخه دغه پاتې هغه خوند تاسو کې په دې کې چې بیا هم ما یو څو راجمع کړي لکه د سټیج یو ډرامه نیمه د ریډیو د دې پروجیکټونو او یو وړه غوندې مجموعه داسې د 300 صفحو خو دې تاسو بل اسه یو خبره لا چاپ نه د رنګ پرنګ دا کوم چې د باچا خان ډرامه ده یا د خوشحال بابا چې کوم ډرامه ده دې له ډرامایي شکل یا سټیج داسې څوک ورکولی شي چې دا وکړي یاره ورکولی شي خو دومره په دې باندې ډېره زیاته خرچه کېږي او دې له ډېر زیات پوهه او همدرد خلک پکار دی چې هغه د بزنس نه سوچ نه بالا اخلي چې مطلب کاروبار وسي کوه کم شي هغه هغه مخکې کې داسې مال بلا خلک رااله چې دا به موږ داسې کو دا به داسې کو دا به داسې کو خو هغه زغې سره اتفاق ځکه نه کوم چې دا خو زموږ ډېر لوی هیروګان دي هغه شکل کې پیشکول پکار دی په کم کې چې دا پیشکول ما خپل هیڅ کار کړی دی خدا چې هغه شکل کې پیش کړي نو ظاهره خبره چې د انډیا د فلم نه خرچه پیراځي بالکل دا غي برابر لکه دغه پاکستاني فلم خو 15 لک روپیا خرچه راځي نه دا بیا کروڑونو خبره وي د کروڑو او د ډیرو زیات کروڑونو د ځکه چې دا خوشحال خټک و ډراما چې و نو دا چاوي چې دا موږ پیش کو داسې بو ما وته چې دله بته کاستیوم باندې ډیره خرچه راځي ولی کتنن سبا اکوړه خټک کلی والی نو دا خدای زماني انګلند کې هم دا شکورونو په هغه زمانه کې دله به ټول هغه شان کورونه به جوړې کچا سپرونه به جوړې بیا اسونه براولي کچا سړکونه کلی نو دا خو ډیره زیاته خرچه دا غي چې کم دربار لباسونه جنگونو سامان هغه توري مور یو شو انيزي ميزيو او دا خبره صحیح ده خو به تاسو حاکی لبا راشو دا خلک چې کوم دي تاسو بابا حاکا غني بلکې خطاب یې درکې چې د بیتاب سے بابا حاکر او حق دی هم جوړي نو تاسو څه وایي چې هغه په دې ټکی ته خوشاله چې د خلکو په عزت درکړي بابا حاکا په عزت خوشاله عزت خورسو خوشاله خبره دا چې ما نه ویلي دي نه ویم نه به ویم نه خو جوړیږي دا خلک وې زه نه ویم زما ګوره کوم کار چې ما نه ځکه چې لکه ګوره دې وخت چې کوم شیز دی لکه زم استاسو نه پسه محله خاکلی کی دای نه مخکم خلکو لیکلی خو د تعداد په حواله سره کوانټیټي په حواله سره ټول زیات ورته داسې چلېږي چې کم سیس چې ما نه مخکې وو ما وخت وو او ما نه پس وو هغه کې ګوره تیاری ردی خلکو والی وی چا دوه والی وی چا سلور زرا علم او سال به کې خو یو شپږ تر دې په ما کې خو زه خو دغه البته چې کوم داوا زکه وېشم یا کوم هغه دا چې تر دې دمه ما د ټولو لري تاسو کتابي شپږ دي شپږ کتاب زما خالص تخابو چاپ دي او رومبه یو او د هر یو کتاب غالبا 15 15 داشان لګ تقریبا ګوره یو سل او صد پاسه دي نو لسته پاسه به دولسته پاسه به دا خاکی زما چاپ دي او سل لکه په کتابونو کې تقریبا او شپږ کتابونه چاپ دي شپږ نیم متوازه ځکه چې دا بل عمر روان نه دا عمر روان دی یو مخکې کې دي چې کوم چاپ دي هغه د تکلیلو کتاب دی نو هغه کې هم څه خاکی شته کنه خو لکه ما نه دا وکړي نه مال پکار ده نه ځکه وېشم البته دا چې دا ویل شم چې ما د ټولو نه تر دې ټیمه پوری زیات کار کړی زیات لیکلي خبيته صداتو حقو څه قسمونه شته بلاړ لکه مثلا ګوره د دې خدا خدرچا دیتا مدهیه خاکم وی چې تشخی والی وی سره صفات پای کې اجویم وی چې کې تش بدوي بیا کرداری خاکم وی تعارفیم وی تعریفیم وی مزاحیم وی اجتماعي خاکم وی نو قسمونه خو ډیر دي خو زما په خیال باندې یو خاکه به هغه وی چې په هغه کې دا ټول قسمونه سره راځي لګه برخه پکې ټول نړیوالي و خو دا په یو دا ممکنه نه ده ډیره ها
خو چې څونه پکې دا سیزونه زیات راځي دونه به خاکه رنګینه کیږي نور که چا په یو قسم ولیکل هم خاکه ده خطا زه ګوره وره درې شرطه دي د خاکې دپاره درې شرطه دي اول دا چې دا به غیر رسمي وي د دې لیک به غیر رسمي وي او دویم دا چې دی دا به دې کې به ګریزونه وي یعنی د موضوع نه به ځي دغه خپل کردار نه بیا ورته راګرځي او دریم دا چې دا به په یو شخصیت وي یا به په یو خاص ځای باندې وي په هر ځای نه کېږي بلکې زیاته په شخصیاتو باندې وي یو شخصیت نه به چاپېره او بل دا څلورم دا چې دې کې به شګفتګي وي چې په یو لیک کې غیر رسمي وي شګفتګي وي پکې او ګریزونه وي پکې دې ته به مونږ خاکه وایو نور لیکل او که سړي صرف تعریف وکړو بس یو قسم مضمون دی او حقیقي او دغه څه نه غیر رسمي دی بس خاکه شوه او ځکه په شخص ته ورته څه وایي بل دا ته ویل که تاسو د شپږ کتاب وم باندې مطلب کار روان دی هغه وشي که نه په دې کې چې کوم دی تاسو څه نوټ کړئ چې آیا خلک عوامو لوستونکي لکه چې شاعر خو یا ادیب خو چې کوم دی لیکل ځان لپاره نه کوي که ځان لپاره کول خو لیکل به یو کاپۍ کې دی خو دې د ولس لپاره مطلب لیک کوي چې دا خلک وګوري کم ټایپ هاکه مطلب خلک خوښوي یاره دا خو زه نشم ویلی ځکه چې د هر چا طبیعت جدا دی ډېره عجیبه دا ده چې یو کتاب چاپ شي 15 کسان وایي زما پلانې خاکه خوښه ده 3 وایي زما بله خوښه ده بل وایي زما د هر سړي طبیعت د لوستونکي هم جدا دی د هغه طبیعت چې دی که نه هغه جدا دی نو څوک یوه خوښوي څوک بله خوښوي څوک هغه شخصیت پیژني خوښه شي هغه نه مطلب چې مخکې نه هغه ته پتې چې دا بېتاب څه زما ملګري نو هغه کوم شی نه چې د هغه متعلق وي نو هغه پکې بیا پیښې پې هغه ولا خوند ورکړي او بعضې وخت داسې وي چې یو سړي متعلق هغه لیدلی نه وي او د دې په ذریعه وپېژني نه زه دا خبرو سوال داسې دی زه اکثر اورم چې خلک وایي یاره بېتا صاحب وایي بېتا صاحب تا پلانکي باندې هاکه لیکلی ګورئ کې ډېر تجاوز کړی دی هغه بل باندې لیکلی تا هغه خاطر کړی دا څه قصه ده نو دا خو ګوره دا خو د هغه خیال دی که نه هغه سره څه برآمد شوي نه دا خبره نه ده ګوره دا خو د هغه خیال دی او په خپل خیال کې آزاد دی خو زه خو هم په خپل خیال کې آزاد یم که نه ګوره مطلب دا دی چې دا خو دغه لیکونکي تک شاید معلومات دی یا هغه ټولې خاکې خو یو شان نشي لیکلی په ټولو کې ته تجاوز وکړو بیا به څه کېږي بیا خو به یو قسم راشي که نه نو ټول چېرته به سړی تجاوز کوي چېرته به کمې کوي چېرته به تعریف کوي چېرته به تنقید کوي نو ټولې خو یو شان کې بیا خو یو قسمه شوې بس دا خو افسانه نه ده چې دې له به ته آغاز او سسپنس او انجام او داسې شی به ولګدي دا خو ستا په طبیعت پورې ده ښه بیتا صاحب ستاسو یو بل کتاب هم هغه تاریخي مرکې دي هغه هم ډېر کارآمد کتاب دی هغې باندې لږې خبرې وکړې نو خو دا وه چې دا زه کله په غازي اخبار کې وم نو مونږ به لیکوالو مونږ ته شعرونه خو رالیږل خو دا نثرونه به کم راتله او بعضې وخت به مونږ د لیکوالو نثري لیکونه واخیستل بیا به هم نقل کړ چې ځان له هم کتابت کو هغې ته به واپس کو هغې کې یاسې یو لیک نیم ورکم شو بیا خو پیدا شو خدای رحم وکړو مطلب دا دی چې مسلې به جوړېدې نو ما دا ښه وګڼل چې یاره ځان له یو ټیپ ریکارډ والم وړوکی اغوندې ریکارډر شان یا ریکارډر به وړوکی هغې کې دومره ورکوټی اغوندې کیسټ به پکې ورکوټی او یو کیمرا مین و یو کیمرا و بس هغه چې څوک به راغله هغه سره به مې انټرویو وکړه یا به زه لاړم نو په هغې کې ما داسې انټرویوګانې کړې وې اوږدې د بعضې لیکوالو سره د خاص کر بیا څه پکې ورکې هم شوې ډېرې که نه او ډېرې ښې ښې انټرویوګانې پکې ورکې شوې چې هغه د اعظم صاحب ورکوه د شیر علي باچا صاحب دقه کې یوه انټرویو وه تفصیلي ورکوه د پیر ګوهر صاحب ورکه د راجولي شاه خټک ورکه ده صاحبزاده حمیدالله د پشین راغلی و د هغه ورکه ده داسې نور هم پکې بعضې ورکې شو لکه پکې مې څنګه شو کتاب کې نه هغه اخبارونه وه به چا وړل هغه فایل و هغه خلکو به کارونه کول هغه نه ورک شو بس هغه چې ورک شو پیدا دې تاریخي مرکو کې څونه شخصیت تاسو راوړل یاره دا ډېر دي دا به تقریبا داسې 150 نه زیات دي په دې کې فلاحي سماجي خلک به مې سیاسي سماجي دي دا زیات ادبي زیاتره ادبي دي زیاتره او دا تاسو اخباري دوران کې کړي کوم وخت تاسو اخبار سره زیاتې مې هلته کړې وي خو چونکې هغه خو ټولې پیدا نه شوې نو بیا څه انټرویوګانې ما رستم وکړي هغه رستم ډېرې اهمې دي ځکه هغې کې د سلیم راز صاحب انټرویو ده د ډاکټر چراغ حسین شاه ده د آصف صمیم صاحب ده داسې نور هم پکې بله انټرویوګانې پکې ما رستو کړي دي چې هغه بیا او په هغې کې به درته زه دا ووایم چې د
دغه د پکې د رحمت الله درد د بنو چې د انټرویو ماته نادر خان لیل یو مرګري دی زموږ ادبي هغه ته ما وې ځکه هغه په هسپتال کې ته داخل او شوګر مریض و کمزوري شو دا هغه په خبرو نه پوهیدم ها ما سوال به اورېدو خو چې هغه ماته کوم جواب کو هغه ته تجربه استای کوم ځنه پوهیدم په نو ما طبيعه سلیم راز چې وې دا هغه لولې هغه په خبره پوي نو چې هغه انټرویو ما تر لګل سټیم کې کنه نو ما وتی دي نو فوټو سټاټ وګ ورکني شي دا انټرویو لا په لار و چې هغه وفات شو ها دا سیمپل شي کنه مطلب دا چې دا یو شی وو چې یو ډېر ضروری کار وو کاش چې دا د دې نه پس تم جاری ساتلی شوی وي کنه ځکه چې د دې نه یو تاسو یو کتاب زمان نظر نه تشریح فیچرونو یو اسلامي کتاب وکنه هغه په دې صحاح سته د احادیثو مجموعي چې دي کنه او زموږ د امامان جی دا مشهور په دې باندې ما لیکلی و نو دغه زما په خیال باندې چې دغه د خپل نوعیت یو ډېر انفرادي کتاب دی ځکه چې کوم خلک مولیان هغه په دې طریقه نه پوهیدو او چې کوم په دې پوهیدو هغه دغه طریقه نه ورته په اسانه ژبه کې ځکه د بخاري شریفو د هغې صفات او د هغې حدیث او د هغې کې چې څه دي دغه شان د شپږ کتابونه دغه خو چونکې ادبي کتاب نو اسلامي کتاب آیا دغه کتاب چې کوم دی کوم د مدرسو سټوډنټان دي ای د لپاره او مدرسو سټوډنټانو لپاره ډېر عام دی ډېر خو چونکې دا خو مونږ دغه کتاب چې وو هغه مونږ خالص په یو مذهبي جذبه باندې کړی تاسو دا اندازه ولګوئ چې د هغې د فیچر کې د رایټر دپاره چې وي نو زما خیال دی 900 که 1100 روپۍ وي او کتاب په 2000 کېدو یو نو هغې کې څه رشید صاحب اخیستي وو څه ما اخیستي وو څه هغې نه بیا هغه لوستل بیا د هغې نه څیزونه راویستل بیا زموږ خو دا خیال نه و د دې د چاپو چې دا به موږ چاپ کوو نو دې سره هغه د کومو کتابونو نه چې دا څیزونه ما راغونډ کړي وو نو د هغې حوالې ورسره نشته دی ځکه چې خو د وینا دپاره بیا دا خو بیا ډېر وروستو چې ته رشید صاحب سره دغه سکرپټونه پراته وو نو هغه وی یاره دا شیز چاپ کول غواړي او دا به د چا په کار شي موږ ته پته هم نه وه چې دا به دونه اهمیت لري او دا اسلامي مدارسو کې شامل دی دا کتاب نو هغه هم بیا چاپ کو دا د مدرسو طالبانو څه پورې راځي هغوی غواړي او بس ابوس نی بس کنه شته دی شته سر لږ به پای دا تاسو خرڅ کړی غالبا تاسو فری ورکړي نو هغه چونکې رشید صاحب د ثواب دپاره چاپ کو بس موږ د ثواب دپاره وویشلو صحیح ټیک شو بس او که نه هغه ولسي سندرو مندرو څه کیسو پیسو تپوس ها بیتا صاحب تاسو ولسي سندرې هم چې کوم دی ډېرې زیاتې لیکلي دي که نه هغې کې په ریکارډ باندې څه داسې شته یا په ویډیو فارم کې یا په اډیو فارم کې چې هغه کیدای شي دې پروګرام کې مونږ کتونکو کې یو سیمپل نیم داسې مونږ پلیم کو خلکو ته که نه یې کې داسې شته درته یاد دي نو هغې کې چې دوه درې قسمه دي دوه درې قسمه دا دي چې یو هغه دي چې هغه ما لیکلي دي خو په هغې باندې زما نوم نشته بلکل هغه هیټ والا خبره وه که نه هیټ والا خبره هغې ته چې څه شی په کار و ځکه چې یو ځله داسې محمد ولی میوزیک سنټر والا و هغه ماته وویل ماله سندرې ولیکه ما ولیکلې چې ور مې کړې نو هغه چې وکتې داسې نو داسې کاپي راغونډه کوې دا به چې ته بیا خپل دیوان کې چاپ کړي مې ولې وایي په دې باندې څوک څه پوهېږي مې څه وکړم وایي ګوره دا ګنډېرو والا دی دا کلندر دی یې ولیکه دغه څوک دې باندې ما وی خبر زه بیا پوه شوم په هغه ټیکنیک باندې هغه ټیکنیک و چې هغه ټیکنیک یې موږ زده کړو نو بس هغې له هیټ سندره په کار و هیټ مو ولیکلې او نوم پرې مونږ دی لیکلې چې زه ستا ته واورم چېرې دا سندرې وي یو دویم چې دی که نه بیا هغه هم تقریبا ولسي دي چې هغه ما مختلفو پراجیکټونو له په مختلفو اوقاتو کې لیکلي دي چې د هغه پراجیکټ هغه تیم مقصد مونږ په یو ولسي یا نیمه ولسي سندره کې خلکو ته رسوو نو هغه بیا شته دی هغې کې به داسې وي چې لکه مطلب یو پروګرام دی د صحت په حوالې سره تاسو په میډیکل یو داسې په یو بیمارۍ باندې په بیمارو هم لیکلي په ایجوکیشن کې څه پروګرام په ای باندې هم تاسو یو په تعلیم هم لیکلي دي په همت هم لیکلي په هنرونو هم لیکلي دي په بدامنو هم لیکلي دي که نه بیا دې خلکو سره هم تعلق و نو تاسو خو به دلته راتلی دی وحدت اخبار دفتر ته دی چې هغه کله
د ډیجیټل دغه شو او کړو بالکل چینل چې کله وایي واده ډیجیټل نیوز شاه ولی استاد وی ممتاز ولی اکثر بالکل سره غپ لګیدل څنګه هغه وار دوران کې مو الله دې بخي بیا وفات شو نو هغه به اکثر یې مال یو سيزونی کې چې دغه کومه زه وې بدل تکي نو دا چې دوه درې مې غلي کې هغه ریکارډ کړی او چې بعضی وخت کې مطلب دا دی ضرورت په پیښ شو چې راوز دې دا سیز په دې ذریعہ باندې ولست رسول دي بیا هم لیکلي دي دا اصل خو زمونم چې اوښتا او ټیک دي او اسی چې دی هغه زما په خیال دا غي نه یادول به وره او چې هغه مطلب چې په خپل نوم سره هغه ز په نوم نه په مونږه وخت لیکلو نه زه اوس تا کومه بس دا او دا تقریبا ډېر سندري لیک تاسو ماته ویل چې په کوم پر ریکارډ نه دی یا ما په خپل نوم کې هغه د ریکارډ ول زیاتی هغه ډېر زیاتی هغه ګوره مطلب دا دی چې دوستانه مو را بل کې مناست یا دا غینه بس مجبور به شو دغه کار مو کو خو مطلب دا چې ځان ما خو نه شو پر ریکارډ باندې بس دغه کیسه و بس دی کتونکو دا وخت زموږ د پروګرام دغه د زار ملما وخت چې کوم دی سرترسي خو تاسو په چته زینا په پروګرام په اخره کې مونږه د ګل محمد بیتاب صاحب سندره تاسو باندې هم اورو او پروګرام کې غزلدار ملما کې بیتاب صاحب تاسو د وخت را کولو یو جهان مننه او
خوشحال بهر پختون شي جون به بتابا وسكون شي جون به بتابا وسكون شي ولټو